یوه ورځ کله چې عیسی تعلیم ورکوو ځینې فریسیان او د شریعت عالمان چې د جلیل د هر کلي یهودي او اورشلیم څخه راغلي وو هلته ناست وو او عیسی د خدای په قدرت سره ناروغان روغول. په دې وخت کې څو کسانو چې یو شل سړی په کټ کې څملولی و راغلل. هغوی هڅه کوله چې هغه دننه کور ته بوځي او د عیسی په مخ کې یې کېږدي، خو د ګڼې ګوڼې له امله یې لاره ونه موندله تر څو هغه دننه بوځي. نو هغه شل سړی پاس بام ته پورته کړ، د پخو خښتو په منځ کې یو سوری جوړ کړ او هغه یې په کټ کې لاندې راښکته کړ او د ګڼې ګوڼې په منځ کې یې د عیسی په مخ کې کېښود. کله چې عیسی د هغوی ایمان ولید نو هغه سړي ته وویل، وروره ستا ګناهونه وبخښل شول. هغه وخت د شریعت عالمانو او فریسیانو یو له بله سره باز پیل کړ، دا سړی څوک دی چې کفر وایي؟ آیا بې له خدای څوک کولی شي چې ګناهونه وبخي؟ عیسی د هغوی په خیالونو پوه شو او ورته ویل، تاسو ولې په خپل زړونو کې داسې فکرونه کوئ؟ آیا دا خبر اسانه ده چې وویل شي چې ستا ګناهونه وبخښل شول یا وویل شي چې پاڅېږه او وګرځه؟ خو زه به تاسو ته ثابته کړم چې د انسان زوی د ځمکې په مخ دا اختیار لري چې ګناهونه وبخي. نو هغه شل سړي ته وویل، زه تا ته وایم پاڅېږه، کټ دې واخله او خپل کور ته لاړ شه. نو سم د لاسه هغه سړی د ټولو خلکو په مخ کې پاڅېد، خپل کټ یې چې ورباندې پروت و واخیست او په داسې حال کې چې د خدای ثنا یې ویله خپل کور ته روان شو. هغوی ټول حیران پاتې شول، ویرې واخیستل او د خدای ثنا او صفت یې کو او ویل یې، موږ نن څه حیرانوونکي شیان ولیدل. له هغې وروسته عیسی د باندې ووت او د لاوي په نوم یو مالیه ټولونکی ولید چې د مالیې راټولولو په ځای کې ناست و. عیسی هغه ته وویل، ما پسې راځه. لاوي راپاڅېد، هر څه یې پرېښودل او د هغه پسې روان شو. بیا لاوي په خپل کور کې د عیسی دپاره یوه لویه میلمستیا جوړه کړه او په میلمنو کې زیات شمېر مالیه ټولونکي او نور خلک هم وو. خو ځینو فریسیانو او د شریعت عالمان چې د هغوی د ډلې څخه وو د عیسی په شاګردانو اعتراض وکړ او پوښتنه یې وکړه، تاسو ولې د مالیه ټولونکو او نورو ګناهکارانو سره یو ځای خورئ او څکئ؟ عیسی ورته په ځواب کې وویل، روغ خلک ډاکټر ته اړتیا نه لري بلکې ناروغان ورته اړتیا لري. زه د پرهیزګارانو دپاره نه یم راغلی بلکې د ګناهکارانو دپاره تر څو هغوی توبه وباسي. ځینو خلکو عیسی ته وویل، د یحیی شاګردان زیات وخت روژه نیسي او دعاګانې کوي او د فریسیانو شاګردان هم همداسې کوي، خو ستا شاګردان خوري او څکي. عیسی ځواب ورکړ، آیا تاسو کولی شئ چې د زوم ملګري د واده په میلمستیا کې په داسې حال کې چې زوم ورسره وي مجبور کړئ چې روژه ونیسي؟ بې له شکه چې نه، خو داسې وخت به راشي چې زوم به له هغوی څخه بوتلل شي او په هغه وخت کې به هغوی روژه نیسي.
همدارنګه عیسی هغوی ته دا مثال راوړ: هېڅوک د نویو کالیو څخه یوه ټوټه نشلوي چې په زړو کالیو باندې پیوند کړي. که داسې وکړي نو هم به هغه نوي کالي وشلیږي او هم به د نویو کالیو ټوټه د زړې سره جوړه را نشي. نه به څوک تازه شراب په زړو مشکونو کې واچوي، ځکه چې تازه شراب به هغه مشکونه وشلوي. شراب به توی شي او مشکونه به له منځه لاړ شي، خو تازه شراب باید په نویو مشکونو کې واچول شي. هېڅوک نه غواړي چې د زړو شرابو له څښلو وروسته تازه شراب وڅکي، ځکه داسې وایي چې زاړه شراب ډېر ښه دي.